به عنوان یک مهاجر زه د کم عمره او بې سرپرسته کس په توګه دلته راغلی یم. دلته له راتګ وروسته لومړی د ځوانانو چارو ادارې ته ولاړم. مدت 2 هفته اونجا بدون تعیین 2 اونۍ د روغتیایي معاینې، هویت او عمر معلومولو لپاره هلته وم. بعد از او در وروسته د ځوانانو چارو ادارې لخوا د ځوانانو ځانګړي استوګنځای ته یوړل شوم. حکومتگاه مشترک زیر سن آ اصلا در بیاده با د دې استوګنځای کارکوونکو د بهرنیانو په اداره کې ماته وخت ونیو او ما هلته ځان ثبت کړ. انگوش گرفت، عکس گرفت. دې دفتر زما د ګوتو نښې او انځور واخیستل او بیا یې د پیژندنې سند راکړ. ورقه شناسنامه را گرفتم. زه په دې کمپ کې اوسېدم کم زندگی او د ښوونځي لپاره منتظر وم. اما خالم دا چې خاله مې په برلین کې اوسېده، درخواست له محکمې نه یې زما د سرپرستی غوښتنه وکړه او دلته یې راوستم. بعد از اینکه اشکان ثبت شد به عنوان یک پناهجو در برلین، کله چې اشکان په برلین کې د پناه غوښتونکي په توګه ثبت شو، ما د هغه د سرپرستی غوښتنه وکړه. محکمه فامیلی پیش بکنیم. به محکمه فامیلی د سرپرستی غوښتنه له کورنۍ محکمې کیږي. تایید بکنیم. زما د غوښتنې ارزونې 2 میاشتې وخت ونیو. امورات حقوقی به دوش بگیریم. څو محکمې پریکړه وکړه چې د اشکان د حقوقي کارونو سرپرستی ماته راکړي. مادر یا پدر ټول هغه حقوقي کړنې چې د مور او پلار له لوري ترسره کیږي د سرپرست په غاړه دي او د حق محکمه ورکوي. محکمه فامیلی مهمترین از او تر ټولو مهم یې د پناه غوښتنه ده. مهاجرین زیر سن بدون سرپرست ځکه کم عمره ځوانان لا 13 کلنۍ مخکې په خپله د پناه غوښتنې حق نه لري نمیتونن که درخواست پناه او دا حق یوازې مور او پلار یا قانوني سرپرست لري. فقط مادر و پدر یا سرپرست قانونی داره. ما در ابتدا ما د سرپرستی حق ترلاسه کولو وروسته د اشکان لپاره د پناه غوښتنه وکړه و همچنان تانستم که اجازه رم همدا شان وتوانېدم چې له کم څخه یې وباسم که با سایر زیر سن او خپل کور ته یې راولم. بیرون کنم. اوس هغه زما سره ژوند کوي او ښوونځي ته ځي. اشکان فعلا با ما در خانه زندگی میکنه و همچنان هغه ته مې د پناه غوښتنه هم کړې ده. مکتب میره، درخواست پناهندگی هم اوس د هغه د مرکې لپاره انتظار کوو او که دلایل یې قانع کوونکي وو بشه تا که ښایي د اوسېدنې اجازه ترلاسه کړي. بتونه حق اقامت بگیره. ما حالا منتظر اینترویو هستم. زه د مرکې لپاره منتظر یم که دلایل مې قانع کوونکي وو او وتوانېدم چې پناه ترلاسه کړم. غواړم د خپلې کورنۍ غړي هم دلته راوغواړم. نمیخورم بخوایم به اینجا.